اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو پښتنو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، منظور خان پر 24 نومبر کراچي ته راورسېدی او د کراچي پښتنو خاص کر پښتون ژغورنې غورځنګ ځوانانو د ده ښه په جوش په جذبه ډېر په خوشحالي د ده استقبال وکړي. بیا چې کوم ځای د ده دپاره مختص و، هلته چې چیرې دی اوسېږي، نو دلته د کراچي پښتانه د هر فکر، د هر شعبې، د هر سیاسي جماعت پښتنو ډېره په مینه، ډېره په احترام چې د ده سره د ورځې په زرګونو انسانان د ده روغبړ، د ده ښه راغلسته را روان دي. څوک د دعوتو پروګرامونه ورکوي، څوک څه. نو موږ د هغه پښتنو ډېره شکریه ادا کوو چې واقعتاً د خپل تحریک مشر، خپل تحریک یې پېژندلی دي. بیا ورسره مشر مخصوصه ځایو د چا پاتیې ته، د چا لیدلو یا پوښتنې ته ځي، نو چې هلته ځو موږ بالکل چې ورسو هغه پاتیې ته، هغه پاتیه جلسهګاه جوړه شي، دومره انسانان استقبال راغلي چې په هغه نه څوک خبرې نه اترې. نو د منظور خان پښتون دوره انتهایی کامیابه روانه ده. د کراچي پښتانه ډېر مینه او انتهایی ډېر خوشحاله چې دلته دی خلک لاسته چې دا خبره کوي، وایي که چیرې منظور خان ولاړی موږ به ډېر دقت، ډېر بوریت به وکړو. دومره خوشحالي، دومره اتحاد، دومره اتفاق پښتانه هره ورځ موږ سره وینو. نو ډېر بهترین ترتیب روان دی. بیا خاص کر زموږ د غورځنګ کوم ځوانان، سیکورټي والا، دلته د خدمت والا کوم ترتیب چې نیولی دی، انتهایی د ویاړ خبره ده، د هغو ته د مبارکۍ د آفرین خبره ده. ډېر ښه په ترتیب باندې روان دي. نو دا دوره الله دې وکړي چې ښه په امن، ښه په امان تر آخري جلسه پورې چې موږ یې پر 6 تاریخه کوو، تر هغه پورې ښه د هغه رقم په خوشحالي، په اتحاد، په اتفاق باندې ورسېږي. نو دا د کراچي د پښتنو لپاره ډېره د ویاړ او د کامیابۍ خبره ده. ډېره مننه.